تدي بكار يا ما عشقرات هو عشقرات هو سيرو انا ادخلي خير ترى كم زي سواتي سوادي دلته سګه کړه دلته نه دلته کې راغلی وم کار له د دې انرۍ ولا به تاسو پیژنئ دا غزین راغلی وم کار له دلته زما دا ګوتې ماتې دي د کار مار مې پرې نه شو کولی نن داسې راووتم کباړ له مې که چېرته جب خرچه مرشي یا څه وشي کور والا چېرته دي سوات کې دي سوات یم دې د وزن کار نشم کولی دا ماتې شي ما ولې علاج ډېر وکړو خو ډاکټران دي پیسې میسې اسیالي او پته یې لګي نه دا کمر پرې راولېدلی وم راډونه پکې وو جوز دی یو او بل لازمه دی اړیکې کومه دا غولی ورکوم دا زورونه ورته کوي او ښه کېږي زه خو د دې لپاره ودرېدم چې زما یو ملګري ویډیو کال کړی دی ما ورته ویل زه به ستا د وړاندې یو کس نه تپوس کوم چې ما سره سپینې کپړې مزه کوي که تورې اختر له باغه سیله تا نه پکې دغه مشوره ده ما ته وګوره بیا ووایه چې ما سره به سپینې کپړې مزه کوي که تورې چې هغسې جوړې تورې مزه کوي تا په خپله تورې غشتي مو خو لا د اختر د کپړو لا سوچلی دي د دې تور شپو وساته یو سهار دی را روان دی یو دلمر خو ما ته وایي تا سره تورې کپړې مزه کوي ما ته دې وایي که نه ما ته وایي چې ما خو د کپړو سوچ هم دا نه دی کړی زه به کپړې والی وم که نه داسې کار کوم چې د کپړو هغه پیسې به تا نه درکړم چې ته نه اچوې زه هم نه اچوم دا دې خوشحاله کړم هغې به د څه ناسو شي شکر دی ولې نه په دې د الله نه لاک لاک شکر وخت په کار دی چې کپړې انسان په اختر کې واخلي او منزله به دې لاړ شي اخلې به انشاءالله داسې کار وکړه دې باندې به دوی شي کپړې دا ډېر دي دا کپړې لګې راځي یو سرور درته ووایي نو بیا خو به ښې کپړې اخلي که نه ښه کپړه چې اخلي نو به بیا ګران وي گزار حالی به نور څه وکړو نور به پیسو کې ښه ته ونیسه بیا ته بله خبره ته ده ونیسه بیا ورته یو خبره وکړو دا د دغه پوه شوې اته چې هغه نور څه عاده چې په هغې په دې باقي به نور څه وکړو د هغه نور سره لپاره دا واله دا بل چا دی چې ته حقیقت زما نه څوک زیات غریب زه خو دا ډونه ښه یم ګوته مې دغه ده بیا هم لاس په سړی ړقوي ته غریب خو نه یې ته خو روز د خپل محنت مزدوري کې ته ډېر غیرتي سړی خو دا ستا د غیرت انعام دی وخت نن به داسې کار وکړې بېبې سره په موبایل خبرې کوې راغلی یم دا شپږم اووم مورل خو نه مې دی کړی نن به ورسره خبرې وکړې او ورته به ووایې بېبې د نن مې ښکلې مزدوري کړې ده مې چې ړومبې تا ته رنګ وکړم او داسې کار وکړې چې کله ورسره خبرې وکړې نو بیا به د اضافي پیسه دوکان ته ورشي او دا 500 روپۍ به سپیشل بېبې ته ولېږم چې نن مې داسې مزدوري کړې چې 50000 مې پکې تا هم ګټلي ٹھیک شو اوس ماته اجازت دې زه نظم الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام